تازه خبر طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر برید کړی دی. طالبان د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته څنګه زمینه برابروي، په دغه برید کې څومره امریکایي سرتیري وژل شوي دي، تازه جزئیات څه دي، په دې ویډیو کې وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. پرون تر غرمې وروسته د کندهار پر هوایي ډګر برید شوی، خو امریکایي ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان رسنیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه خوندي دي او د دې ډګر توکو ته هم زیان نه دی اوښتی. نوموړي په دې اړه له ډېرو معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. د کندهار په هوایي ډګر کې ګڼ شمېر امریکایي پوځیان میشت دي چې افغان هوایي ځواکونو په روزنه او دوی ته په مشورو ورکولو بوخت دي. په یادونه وشي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ پرون باید ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وتلي وای. طالبانو هم ویلي چې اوس مهال دلیل نشته چې دوی به پر امریکایي سرتیرو برید نه کوي. خو د امریکا دفاع وزارت او پینټاګن څو ورځې وړاندې طالبان ګواښلي وو چې که د دوی پر سرتیرو برید نه کوي، که نه له سخت ځواب سره به مخ شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د تیر یو کال موده کې طالبانو له امریکا سره تړون کړی و چې د امریکایي ځواکونو له پوځي اډو په افغانستان کې ساتنه کوي، په ځانګړې توګه د داعش ډلې د بریدونو د مخنیوي په پار. د طالبانو ډلې د یاد قرارداد له لارې عواید هم لاسته راوړي چې د امریکا دولت د دوی د خدمت بدل کې د پیرداري معاش ورکړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.